او دویم چا دا ویلی دي چې زه مشکلاتو کې ګیر یم او د مشکل مې اړو ته پته نه لګي. بعضې خلک وي که نه اړو ځان ورته معلوم نه وي چې هر طرف نه پرې د مشکلاتو باران وي، او دا چې خدای پاک ما د مشکلاتو نه خلاص کی. علماء کرام فرمایي دا یا حکیمو دا دی یو وی شوره دی 21 دن 7000 د ورځې وایي 7000 مرتبه او 21 دن دی وایي، او چې دا 21 دن برابر کی او هر ورځ 7000 یا حکیم وایي نو بیا د 2 رکعاته مونځ کوي او پاغې کې دی سجده کې دی دا دعا وایي یا حکیمو، او کم مشکل چې وي نو هغه دعا دی بیا په سجدې کې د الله پاک جل جلاله نه غواړي. انشاءالله الله پاک جل جلاله به دې مبارک نوم په برکت سره هغه مشکل چې دته لا ينحل ده، یعنی دا په حل کولو باندې نه پوهیږي، الله پاک جل جلاله به د غیب نه هغه مشکلات حل کی. چې 7000 وزر ازل د ورځې یا حکیمو دا وای او بیا د هغې نه پس 2 رکعاته مونځو کې او بیا خپله دعا چې کم حاجت تی وي هغه وغواړه، الله پاک جل جلاله به د مشکلات حل کوي.